عبدالرحمن بابا وپېژنئ. راځئ نن د عبدالرحمن بابا په اړه خبرې وکړو. له موږ سره اوسئ. عبدالرحمن بابا د موهمندو د بهادر په کلي کې په 1024 هجري کال کې زیږېدلی دی. پلار یې عبدالستار خان نومیده. خپل د هغه وخت دیني تعلیمات یې په خپل کلي کې سرته رسولی دی. رحمان بابا په کال 1118 هجري کې وفات او د پېښور په ښار کې خاورو ته سپارل شوی دی. صفوي عبدالرحمن لکه د نړۍ د نورو لویو شخصیتونو او شاعرینو په څېر په نړیوال ډګر کې خاص ځای لري. په تقوا او زهد کې لکه د حکیم سنایی غزنوي او حافظ شیرازي او سعدي غوندې مقام لري. د په خپلو اشعارو کې د زهد، تقوا او بشري ښېګڼو په هکله بشر ته لارښوونه کړې او دا یې بیانه کړې ده چې د شر څخه د نجات لاره کومه ده او د فساد او د خلکو د ازارولو سزا څه ده. د بابا اشعار پند دی، نصیحت دی او د خلاصون لاره ده. رحمان بابا د خدایي نور ته د رسېدو په خاطر په دنیا کې د ښو کارونو په انجام توصیه کړې ده او هغه څوک چې مردم ازاري کوي هغوی ته یې د ښو اعمالو نصیحت کړی دی. صفوي عبدالرحمن بابا د مستبدو، ظالمو او دیکتاتورینو د ظلم د لاسه هم شکایت کړی. رحمان بابا د هر چا د کار او عمل او د پوهې په باره کې وایي چې هر څوک باید په خپل ځان او خپله پوهه متکي وي او د پلار او مور د دنیا په افتخاراتو د تل لپاره اتکا ونه لري. رحمان بابا تل د خپل چاپېریال په فکر کې و او خپله ژبه پښتو یې هم هیڅکله له نظره نه ده لرې کړې. بابا د جهان د خالق د خلقت په هکله په خپله صوفیانه کلام کې داسې وایي: په نامه د هغه خدای مې دا بیان دی چې یو نوم یې په نومونو کې سبحان دی. او ویلی شو چې رحمان بابا ډیر کتابونه او دیوانونه لري. مننه.